د انقلاب انځور دلته اوږد انقلاب تیر شو، دلته ډېر زیات خلک مړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو ښه ماړه شول، دلته ټول کافران راغلل زموږ په وینو. د شهیدانو او غازیانو کیسې 21مه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله خير الورى اما بعد. محترمو ګډونوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې روغ جوړ او خوش او خوشحاله به یاست. کورنۍ یې نه وه چې پر کټ یې ژړلې وای. قدرمنو اوریدونکو، په تیر شل کلن اشغال کې د ازادۍ د ترلاسه کولو لپاره بې شمېره ځوانانو د بارودو په ګولیو کې دنګې ځواني لولپه کړې. مجاهد نجیب الله ابوبکر چې د پکتیکا د شیخیل آباد ولسوالۍ په فقیرانو کلي کې ورسره مخ شوم، د خپل شهید سوي ملګري د شهادت واقعه داسې راته بیان کړه. شهید محمد نبی الماس د پکتیکا ولایت د یحیی خیل ولسوالۍ اوسېدونکی و. پر نوموړي شهید رب جل جلاله ځانګړي اخلاق، اخلاص، پیاوړي عزم او پیداکاري لورولی وه. ابوبکر وایي شهید الماس له خپلو وروڼو څخه جدا و. پلار او نور وروڼه یې په کراچۍ کې اوسېدل او الماس صاحب دلته د جانخیلو ولسوالۍ په نظرخیلو کې زموږ له مرکز سره په نږدې کور کې اوسېده. له شهادت څخه 3 ورځې مخکې یې په دې نیت خپل کور د ریړۍ سیمې ته انتقال کړ چې همهلته به د مالک باچا خان د کورونو امامت وکړي او ژمی به هم 6 کال دلته تیر کړي. الماس صاحب ویل چې 6 کال له دې سیمې هجرت نه کوم او ژمی همدلته په خپل کور کې تېروم. ما ورته وویل ولې 6 کال به ته نه ځې؟ دلته پاتې کېدل دې سوزمن او خطرناک دي. الماس صاحب راته وویل دا ځای یو څه مطمئن دی او ستونزه به نه وي، توکل پر الله جل جلاله انشاء الله. شهید الماس ماشومان نه درلودل. دلته یې ګوشي له خپلې مېرمنې سره یو ځای د اوسېدو طبیعه نیولې وه. ابوبکر زیاته کړه د شنبې ورځ وه. زه په خوشامند ولسوالۍ کې وم. ورځ مې ټوله په خوشامند کې تېره کړه. ماښام ناوخته مې د خپلې سیمې شیخیل آباد په لور حرکت وکړ. ماسخوتن نږدې 9 بجې وې چې خپل کور ته ورسېدم. په دې وخت کې وحشي ظالمو تیارو فضا په دې شپه کې لا پسې توره کړې وه. الماس په مخابره کې غږ راباندې وکړ چېرته یې؟ ابوبکر وایي ما ورته وویل په محفوظ ځای کې یم. الماس راته وویل شا تیارې ګرځې، نه پوهېږم چېرته چاپه اچوي، خو په هر حال هر چیرې چې یې ځای مه بدلوه، حالات خطرناک دي. ما ورته وویل ته چېرته یې؟ الماس راته وویل زه هم په اطمیناني ځای کې یم، اندېښنه مه کوه. ابوبکر زیاته کړه شهید الماس په خپل کور کې و. د چاپې هدف الماس و. د دې کور ته نږدې یوه سیمه د مدرسې په نامه یادیږي. هلته یې تیارې کېنولې. کله چې الماس پوه سوی و چې د چاپې هدف د ده کور دی، نو په دې وخت کې یې راکټ او کلاشینکوف له ځانه سره اخیستې وه. خو کله چې د کور د وتلو په حال کې و، راکټ یې پرېښود او یوازې کلاشینکوف یې له ځانه سره واخیست او د غونډۍ په لور وخوځېده. تقریبا 2.5 کیلومتره لیرې تللی و او کوچني غونډۍ ته رسېدلی و. هلته امریکایان او داخلي اجیر عسکر له تیارو څخه پیاده سوي وه. کله چې سره مخامخ سوي وه، جنګ پیل سوی و. هلته 2 کمرونه وه. الماس په دې وخت کې د هغو کمرونو په منځ کې ناست و چې د یوې خوا څخه هم ورمۍ نه ورته برابرېدلې. ډېر په مېړانه او شجاعت یې له هغوی سره تر خپلې وسې جنګ وکړ. بالاخره د هغوی د درنو وسلو او درزنوب بریدونو له امله یوازې د همدې کمرونو په منځ کې د شهادت لوړ مقام ته ورسېد. امریکایان ورته راغلي وه. کلاشینکوف یې ورڅخه وړی و. په کور کې یې یو راکټ او یو موټرسایکل و، هغه یې هم سوځلي وه. د همدې کلي مشر باچا خان او د هغه زوی یې هم له ځان سره بیولي وه. سهار چې ورغلم په وینو کې لت پت پروت و. یوازې مخابره ورسره پرته وه. د ورځې هم تیارې ډېرې ګرځېدلې. د ساحې وضعیت برابر نه و. شهید مو له هغه ځای څخه د لاندې کلي خواته
را انتقال کړ، جنازه مو وکړه او دفن مو کړ. د شهید الماس میرمن تنها پاتې سوه. په سهار کې یې وروڼه ورپسې راغلل او له ځان سره یې بوتله. دې صحنې سخت خفه کړم. د شهید الماس کورنۍ نه وه چې د هغه پر کټ ژړلي وای. شهید الماس د وسلوال جهاد تر څنګ په رسنیو ډګر کې هم ډېر فعاله او د فیسبوک نوم یې امارتي کاکا و. له ابوبکر څخه مې وپوښتل شهید الماس د چا د دلګۍ ملګری و او د شهادت نیټه یې درته په یاد ده؟ ابوبکر وویل شهید الماس د یحیی خیلو ولسوالۍ د فقر خیبر د دلګۍ ملګری او د هغه مرستیال و. شهید محمد نبی الماس د 1409 هجري شمسي کال د قوس د میاشتې پر 18 نیټه د یکشنبې په ورځ د 28 کلو په عمر د شهادت لوړ مقام ته ورسید. انا لله و انا الیه راجعون.